د ولسمشر غني عملیات وشول خو چرته اوس ناروغي درلوده او اوس حالات څنګه دی؟ سلام ستړي مشئ. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په ټویټر باندې لیکل شوي نن ماښام مې د شهید سردار محمد داود خان په روغتون کې د دغه روغتون د مجربو ډاکټرانو لخوا د پروستات عملیات په کامیابۍ سره ترسره شو. زه د دغه روغتون له درنو ډاکټر صاحبانو او روغتیا پالو څخه د زړه له تله مننه کوم چې همدا شیبه یې زما عملیات په بریالیتوب سره پای ته ورساوه. یعنې نن ماښام ولسمشر غني د پروستات عملیات کړي او عملیات یې کامیاب شوی. په هر حال تر اوسه داسې نه وویل شوي چې ولسمشر دغه ناروغۍ لري. په هر حال پروستات باره کې به لنډ معلومات درکړو. ډاکټران وایي چې پروستات غده یو جوړښت ده چې د نارینه له مثانې لاندې موقعیت لري. د تشو میتیازو هغه نل چې تشې میتیازې له مثانې څخه بهر ته لیږدوي د دې جوړښت له منځ څخه تېرېږي. ډاکټران وایي د انسان د عمر زیاتېدو سره دا غده غټېږي چې بیا د تشو بولو د پاکولو کې انسان ته مشکل جوړېږي او یوه ستونزه دا زېږوي چې انسان ډېرو بولو کولو ته اړ باسي. په هر حال خلکو ولسمشر غني له دې کبله ستایلی چې په افغان ډاکټرانو یې باور کړی او دلته کابل کې عملیات کړي. عموما چارواکي حتی د عادي ناروغیو لپاره هم خارج ته روان وي. عملیات خو لرې خبره ده. ځینو بیا له دې کبله ستایلی سره له دې چې دی ناروغ بیا یې هم مسلسل کار کړی او حتی دا نن یې هم ګڼ کارونه او لیدنې ترسره کړی. موږ هم د الله تعالی له درباره ولسمشر ته د عاجله شفا غوښتونکي یو. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.